وده سمع خيستا حديث تقول أنس بن مالك وجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم رالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس بيجني أم سليم ده أنس رضي الله عنه مورده دا ډیره پوهه زنانه او دې سوال ته خو یې ګوره کنه یا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. یا رسول الله دسی الفاظ او دسی کلمات راته وښایه چې زه په خپل منځه کې په هغې سره غوښتنه کوم د الله نه په منځه کې یا په خپله دعا کې په هغې سره غوښتنه کوم. حدیث کلماتو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښیي ښه قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سبح الله عشرا سبحان الله وایه لس پیرې سبحان الله وایه لس پیرې واحمدیه عشرا او بیا لس پیرې وایه الحمد لله وکبریه عشرا او بیا لس پیرې وایه الله اکبر. ګران ذکر دی که نه څه دی لس پیرې سبحان الله لس پیرې الحمد لله لس پیرې الله اکبر. او د پیغمبر دې خبرې ته غوږ کېږده بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم سلیه حاجتکی بیا چې د خپل څه حاجت د الله نه یې غواړه یقول نعم نعم هغه الله به په هر څه باندې تا ته ښه ښه کوي چې او قبلو به په هر څه به راته الله ښه ښه وایي نعم نعم او منمې او منمې صحیح شو در به که صحیح شو دا حاجت الله وایي زه به یې دله پوره کړم. څومره آسان کار دی. سبحان الله لس پیرې الحمدلله لس پیرې الله اکبر لس پیرې کار دې وشو. نو داغه کلمات دي چې د دې په ویلو سره دعا ښه قبلیږي.